مصرف د خپلو با احساس افغاني انجینرانو لخوا رغول کیږي. بلخوا بیا د هیواد په ټولو قلي اردوګانو او لیواګانو کې د دولتي اجناسو ثبت روان دی چې له ثبتولو وروسته به د خوندیتوب په موخه په یو مناسب ځای کې ځای پر ځای کیږي. نن ورځ بیا د 209 الفتح قلي اردو قمندانۍ اړوند د کنډک حمایه لوجستیکي د حفظ مراقبت اړوند افغان مسلکي انجینرانو په خپل توان او طاقت سره د 209 الفتح قلي اردو قمندانۍ اړوند نوي اراده هغه نقلیه ثقیله وسایط بیا ځلې ترمیم کړي او ګټې اخیستنې ته یې وسپارل. دا هغه ثقیله نقلیه وسایط دي چې د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي او یا تخریب شده په پارکونو کې ولاړ وو. د 209 الفتح قلي اردو قمندانۍ په خاصه توجه باندې افغان مسلکي انجینران وتوانېدل چې ټول هغه عریضه دار تخریب شده هموي ضربتي انټرنیشنل یا نور نقلیه وسایط د ورکشاپ ته راولي او ترمیم یې کړي چې لله الحمد زرګونه اراده ترمیم شوي او یو څه پاتې دی هغه هم د کار لاندې دي چې انشاءالله العزیز په نږدې راتلونکي کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موتورهایی که میبینید ما ترمیم ساختیم، ترمیم کردیم از قبیل آمبی است، انترنشنال است، موتورهای کرند است، دیگه بلدوزر است یا فعال است، جایی که وظیفه ضرورت شود میتونه که وظیفه اجرا کنه پس برگشت کنه. دیگه موتورهای ما قبلا موتور جون 2000 چند دانه موتور از وسایط آمبی زره انترنشنال است، آمبی است، امرپ است، موتورهای ضربتی است. امرچیا در گنگرهای کماندو اونجا در سایبان استاد کردیم، اونجا 4.5 متر روزای پنجشنبه 4.5 متر اونجا موظف فعال است، هر جایی که وظیفه اجرا شود بخیر وظیفه اجرا میکنه پس میاد. لکه څنګه چې خبر یاست مو د وړاندې د 209 الفتح قلي اردو افغان مسلکي انجینرانو په زرګونه اراده نظامي موټرې او زرګونه میله سلاح ترمیم او بیا ګټې اخیستنې ته وسپارله او دا د یو ځل بیا لسګونه اراده هغه نظامي موټرې چې ارزښت یې ډېر لوړ دی د افغان مسلکي انجینرانو په هڅو ترمیم او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.